د پروګرام، پروجیکټ او پورټفولیو ترمنځ توپیر څه دی؟ د پروژې په تعریف کې باید درې شیان ورته په نظر کې ولرئ. یو یونیک وي پروژه، بل ټمپورري وي او بل یو مشخص آوټپوټ لاسته درکړي. پروګرام چې دی د څو پروژو یو ځای مدیریت ته وایي. د دې په خاطر باندې چې په انفرادي شکل باندې شاید ښه مدیریت نشي، تاسو ټول هغه ویلی یا په یو ځای کې د یو پروګرام تر لاندې مدیریت کوئ. او پورټفولیو چې ده هغه د څو پروژو او د څو پروګرامونو د یو ځای مدیریت ته وایي، د دې په خاطر باندې چې یو ستراتیژیک هدف په ارګنایزیشنل لیول باندې ترلاسه. پروژه د پروجیکټ منیجر د خوا تطبیق کیږي، پروګرام د پروګرام منیجر د خوا او پورټفولیو د پورټفولیو منیجر د خوا. که چیرې موږ د ارګنایزیشنل هایرارکي له اړخه یې وګورو، پورټفولیو لوړ مقام لري، بیا پروګرام دی او د هغو تر لاندې پروجیکټ یا فنکشنل منیجران وي. یو سازمان کولی شي چې په یو وخت کې مختلف پروژې ولري، مختلف پروګرامونه ولري او مختلفې پورټفولیوګانې ولري.